جوړ په خیر هیله د جوړ روغ اوسئ او د ژوند چارې مو ښې وي. پاکستاني پوځ، د پاکستان استخبارات، د پاکستان رسنۍ، د پاکستاني پوځ یا استخباراتو ته منسوب اکاونټونه او هغه افغانان چې د پاکستان د پوځ لپاره کار کوي یا هغوی ته د نزدېکت هڅه کوي، دا ټول په یوه خوله کوشش کوي چې په پاکستان کې د افغانستان د ډرون بریدونه OTTP ته منسوب کړي. دا هغه کار دی چې پاکستاني پوځ یې غواړي او کله چې دا بریدونه OTTP ته منسوب کیږي نو دا و پاکستاني پوځ ته دلیل په لاس ورکوي چې راسي پر افغانستان باندې بمباري وکړي. دا بیا دوی د دلیل په توګه باندې کاروي. نو هر هغه څوک چې د افغانستان د دفاع وزارت د بریدونه په پاکستان کې OTTP ته منسوبوي هغوی د افغانستان خواخوږي نشي کېدلی. البته هغه کسان چې په افغانستان کې موجود دي او هغه کسان چې له افغانستانه بهر یعنی پاکستانیان دي، دا خو د هغوی خپل کار دی. هغوی خو دا کوشش کوي چې تر ډیره بریده پورې افغانستان ته د بریدونو لاره واره کړي، جټ طیارې راسي بریدونه وکړي، خلک خوش کړي او بیرته ولاړ شي. نو په هغو کسانو باندې باور نه دی پکار چې هغوی وایي دا بریدونه د TTP لخوا څخه شوي دي. اوس راځم دې ټکي ته چې د افغانستان سره څومره ډرون الوتکې شته. 6 میاشتې د مخه دا خبره ما کړې وه او ما په خپل د واتساپ چینل کې هم لیکلې وه. د واتساپ چینل لینک زه لاندې ږدم، تاسو یې بیا وګورئ، لوړه باره به پرته وي، کېدای شي تاسو یې ومومئ. 6 میاشتې د مخه ما دا خبره بیا کړې وه چې د افغانستان له پوځ سره ډرون الوتکې شته. زه نن بیا دا خبره تکراروم، د افغانستان سره 4 ډوله ډرون الوتکې شته او د افغانستان د ځانمرګو الوتکو شمیر دومره زیات دی چې که زه دلته یاد کړم ښایي ډېر خلک به دې ته د مبالغې په سترګه وګوري. د دې دقیق شمیر و ډېرو خلکو ته نه دی معلوم، خو زشته زیاتې ډرون الوتکې لري د افغانستان حکومت. که ماته چیرې د دفاع وزارت اجازه راکړه یا د پاکستان د طالبانو حکومت اجازه راکړه چې پر دې باندې زه وږغېږم یا شمیر ووایم، ماته شمیر معلوم دی چې دی څومره الوتکې لري او تر کومه رینجه پورې تللی شي. نو دا مسله دا نه د طالب دپاره چې دی ډرون الوتکه لري او په ډرون الوتکه باندې له اسلام آباد سره جګړه کوي. تېره ورځ چې کله پر اسلام آباد باندې د افغانستان ډرون الوتکې ورغللې یا پر د کوټې پر چاونۍ باندې ورغللې یا پر کوهاټ او نورو سیمو باندې ورغللې، نو په پاکستان کې یوه غوغا راپورته شوله او دا غوغا خورا زیاته درنه او له ویرې ډکه وه. د اسلام آباد پر فضا باندې جټ الوتکې وګرځېدلې، د دوی هوایي ډګر بند شو د یو لږ وخت لپاره. دا د پاکستان لپاره د خطر زنګ و. اما مهمه دا نه ده کومه ټکنالوژي چې طالبان لري او په کومه ټکنالوژي چې غواړي طالبان له پاکستان سره وجنګېږي، هغه په نړۍ کې له طالبانو ور اخوا بل څوک نه لري. د هغې ټکنالوژي په مقصد که تاسو نه پوهېږئ، له مشرانو سپین ږیرو پوښتنه وکړئ، هغوی به پوهېږي. د هغې ټکنالوژي په زور باندې هم ناټو پوهېږي، د هغې ټکنالوژي په زور باندې هم دلته بریتانیا پوهېږي، د هغې ټکنالوژي په زور باندې هم امریکا پوهېږي. نو یوازې ډرون الوتکې نه دي، د طالبانو سره ډېرې نورې ژورې او قوي ټکنالوژي موجودې دي. مهمه خبره دا ده پاکستان په کار د خپله قبله درسته کړي. زه بیا وایم، ما بیا ویلي د خپلې غاړې مې خلاصې کړي دي. ګورئ دا ځای ستاسو نقشه، نننۍ ویډیو در سره ثبت کړئ، در سره ویې ساتئ. ډېر ژر به پاکستان بیا پر نړۍ باندې لکه اوس د فقر کچکول ګرځي، بیا به د خیرات دا کچکول ګرځي چې د خدای دپاره افغانان تر کنټرول کوي یا د خدای دپاره له افغانانو موږ وژغورئ. و هغه سټیج ته به د پاکستان او د افغانستان اړیکې رسېږي. ښه دا ده چې ونه رسېږي، ښه دا ده چې جګړه پراخه نه شي، ښه دا ده چې جنګ اوږد نه شي، خو که اوږدېده زیان د افغانستان نه زیان د پاکستان دی. افغانستان د متېدو له حالته راوتلی دی. دا جګړه به پاکستان متوي او دا جګړه به د پاکستان موجوده نقشه له منځه وړي. دا زه په یقین سره ویلی شم، دا زه
ځکه ویلی سم څه خبره ستا لیب څه کوي ژوند خدای مو شاده باده وبریالي لره